کم فن چې سړی زده کړی نه او هغه فن کې ته یو سړی نه تپوس وکړې نو هغه به جواب په لا علمۍ کې درکوي چې بھئی زه نه پوهېږم. مثلا تاسو دا جمعات کې ناست خلق چې زه تاسو نه تپوس کوم چې دا د بجلی دا پکې چې دی د دې دا وزرې په کومې طریقې جوړېږي نو تاسو یوم په دې نه پوهېږئ چې د دې پکې دا وزرې په کومې طریقې جوړېږي یا د دې بجلی په دې تارونو کې څه شی را روان دی داسې چې هغه دې پکې له ټېله ورکوي او دا پکې دومره په تیزۍ سره تاویږي چې لاندې خلقو له هوا ورکوي. نری غوندې تار دی د سیم تار دی دې تار کې څه شی را روان دی چې دا دومره لوی پکې له ټېله ورکوي او دا دومره تیز تاویږي چې لاندې خلق ټول یخ. دا شی ستاسو عقل کې راځي پوهېږئ نو کوم شی چې ستا د سترګو د وړاندې دی او ته ګورې او ستا عقل پکې کار نه کوي چې دې دري تار کې څه بلا را روانه ده چې دا دومره لوی پکیله ټېلې ورکوي دا ستا عقل کې نه راځي حالانکه دا د انسان جوړ کړی شی د انسان جوړ کړی ایجاد دی خو چې ته د دې فن سړی نه نو ستا په عقل کې نه راځي. دا وګوره دا لوډ سپیکر چې دا ستاسو مخ کې زه پکې خبرې کوم دا زما आवाज دی اوسپنه کې څه شی داسې پروت دی چې زما د आवाज غټي او دې زر نه تر سرکه پورې وباسي راشي داسې یو میخ تاسو هم جوړ کړئ چې د आवाज غټ کې تر سرکه وباسي نو تاسو ټول به وایئ چې مونږ په دې نه پوهېږو. ولې نه پوهېږو؟ او ځکه نه پوهېږو چې مونږ دا کار چرې کړی نه. نو کوم شی چې ته د هغه فن نه یې نو هغه به ته ګورې او پې پوهېږې به نه ګورې به. اوس دا پکې چې کومه هوا په تا راغورځوي ته ورته ګورې پکې چلیږي هوا محسوس کې په بدن باندې او نظر دې قاصر دې هغه هوا ویني نه. تاسو وینئ خبره کوئ کم بات چې دا پکې پتا را غورځي هغه بات ته ویني نو شی موجود دی ستا په مخ کې دی بدن دی وای چې هوا ده او تی ویني نه نو ګناه د پکی او د هوا نه ده ګناه ستا د بصیرت تا ستا قوت بصارت چې دی هغه دومره کمزور دی چې ګوري ورته ویني نه. نو عزیزانو معامله د قبر چې دا د خدای او دغه بنده په منځ کې دا چې کوم لاندې پروت دی هغه په عذاب گرفتار دی د اور لمبې پې پیش کېږي په اور کې سوځي او تی ویني نه. نو دا خبره مکوه چې دا زما عقل کې نه راځي شی موجود دی او تی ویني نه. نو کومه معامله چې د خدای او د بنده په منځ کې دا او شی موجود وي او تی نه ویني د دې دا معنا نه ده چې نفس الامر کې د شی وجود نشته شی به وي او ته به نه وي. نو معامله د قبر چې ده د دې جواب قرآن کړو
ملائکو اعتراض وکړو چې یا الله دا بنی آدم ما پیدا کوا قرانه وکړي الله ورته فرمایل چې انی اعلم ما لا تعلمون زه پوهیږم په هغه سيزونو چې تاسو په نه پوهیږئ اعتراض مکوئ چې بنی آدم یې جوړ کړ نو وعلم آدم الاسماء كلها د ټولو سيزونو نامې ورته وښودې ملائکو ته وی چې اوس اوای د دې سيزونو څه نامه ده اوای ملائکو وی چې قال سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا دا علم مونږ ته نشته مگر هغه چې کوم تا مونږ لرا کړی نو الله ورته وی چې ما تاسو ته نو ویلي چې زه پوهیږم په هغه سيزونو چې په کوم تاسو نه پوهیږئ نو آدم علیه السلام ته وی چې وای اوس ورته دې سيزونو څه نام ټول بیان ورته ملائکو وی چې سبحانك خدای تعالی را پاکی ده ته خپويږي مونږ نه پوهیږو نو عزیزانو دا اعتراض د کافرو چې اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد چې مونږ مړ شو او خاور شو دا بیا را ژوندې کېدل چې دی دا زمونږ د عقل نه بار دي دا زمونږ عقل کې نه راځي نو الله ورته فرمایل چې ابتدایي ایجاد ته وګورئ ستاسو عقل کې دار اتله چې تاسو نوم او نشانم نو ماراب جوړ کړی او پیدا مې کړی نو جوړ کړی شی چې وران شي هغه بیا جوړول ډېر آسان وي په نسبت دې ته چې ابتدایي ایجاد نشي کوي تاسو خیال را نو عرض می داو چې زمون بچا عقلی یا زمون بچا فهمی زمون بچا بصیرت وی زمون بصیرت د شی وجود شتا او ګوري نه نو د دې وجنا او بیا په پاکستان کې لا عقل د چا دی پاکستان کې هم داسې څوک شته چې هغه دا وایي چې زما عقلمند یم پاکستان کې هټول ساروي دي ونډه ورته کوه او پای ته لاشه د عقل خبرې نه دوی کې شته او نه به چریو نه پکې عقلمند خلق شته ټول وقتی طور خپل مفاد وړاندې کړي دي ټول دا ایمان دی چې زما کور دی جوړ شي د بل کور دی وران شي زما جیب دی ډک شي د بل جیب دی تباہ شي زما بچی دی آباد شي د بل بچی دی مړ شي ټول په دې قهر اخته مونږ نه د انسانیت بوی الوته دی بوی مونږ انسانانم نه بندگی خو پرېږده بندگی خو ډېر اوچت شی دی مونږ انسانان نه یو انسانان کینی وکړه کې سوچ دا د ټوکو خبره نه ده د انسان لفظ ترجمه وګورئ انسان په عربي کې انس ته وایي
په انسان نامه دې د پاره ایښوی شوې ده چې دا د یو بل سره مانوس وي، د یو بل علاج وي، په یو بل قربان وي. انسان دې ته وایي. ستا په سر درد دی او زه در سره ځان په تبه ونیسم، ته وږې او زه در سره خپله روټۍ نیمه کړم. ستا کور کې مړی شوی دی او ستا د مړي نه زیات غم در سره زه وکړم. انسان دې ته وایي. مونږ انسانان یو. تاسو په دې خپل ملک کې وګورئ، تاسو دا جمعات کې چې څومره ناس کړي کې د مړو خیراتونه هم خوړلي دي، ها ټول وایي څلوېښتی کال درېیمه هر ټایم خوړلي، اړم ورته کېده. یعنی زما کور کې مړی شوی دی، ها جی زما کور روان دی او تر علی زما اوبو تړنه کیږي چې اوس کوم بچے مې مړ دی، پلار مې مړ دی، مور مې مړه ده، لور مې مړه ده، اوبو تړنه کیږي او ته د پولاو مجمع تکې ناسته او आवाज پکې وکي چې غوښه هم راوړی لګا. تاسو بنی آدم یې انسانان یې یا انسانیت دیته وي. وای په ایمان چې مونږ کې انسانیت شته. مونږ وحشیان، وحشي دیته وي. د میخه بچه کټه ال تعالال کا ول تمیخه تونډه کېدا پاکټي پروام نی ونډه خوري، دغوا بچه حلال کا ونډه خوري، پلار حلال مور حلال کا بچی ته چې گیا کېدا گیا خوري. مونږ دې زناورو کې څه فرق؟ بیا کوم انسانیت په مونږ کې وې نو مونږ به د ظالمانو مرګرتیا کول، مونږ به ظالمانو له پناه ورکوله، مونږ به ظالمان سینو سره لګوله. نن وګورئ 99% دنیا چې دا د ظالم مرګره ده، 99%. کم سړی چې پردي بچی مړ کړي هغه سینې سره څوک لګي؟ مونږه لګي. هغه لا پناه څوک ور کوي؟ مونږه ور کوي. بیا د ملک دا عدالتونه اپریګ، بیا د ملک سربراه چې راشي بے نظیره چې وزیر اعظم شوا، په کوم خلکو چې د پانسای حکمونه شوي او پردي کورونه وران کړي هغه ټوله معاف کړ. ولی زما د وزیر اعظم په خوشحالۍ کې ما ټول پانسای والا معاف کړ. نو پانسای والا دې معاف کړ او چا د چا کور وران کړو چې هغه معاف کړی نه دا پانسای والا ته معاف کولې. اے د پاکستان خلکو په خبر ګوړاند شي
په ټپو کې نه چې لاس ټپوي او څه په نظر نه درځي. بدبخت قومه چې د کم ملک د ظلم دا حالي او کم ملک د ظلم دا انتهایی، هغه ملکم چرته په ملکونو کې حساب هغه ته ملک ویلې شي. ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ته یو درزی راغی، ورته وی چې زه درزی ما زه د ظالمانو جامې ګنډم، نو په دې خو به زه نه ظالم کېږم. ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ورته وی چې ته چې د ظالمانو جامې ګنډې نو ته عین ظالمه، بلکې کم بنجاری چې پتا ستنه او تارونه خرڅي او هغه ته دا پته چې دا ظالم دی او دا د درزیان دا درزی د ظالمانو جامې ګنډي، هغه ستنه او تارونه خرڅون کیم د ظالمانو مرګري. زمون په ملک د ظلم انتها ده، حد پس چې د چا لاس برکیږي صرفه په نه کوي. باقی تداوی حکومت په خپل غل ده. دا منبران ټول غل نه دي، د کم ملک اسمبلی چې غلای دا ملک د تقدیر فیصله و څنګه کی. دا اسمبلی غلا ټول د غویانو غوندې په منډۍ کې خرڅ نشو. یو وزیر ما ته راغی نو ما ته وی چې تا باندې څه بلا شوی. ما ورته وی چې ولې؟ وی خلکو سال جوړ کړی دی او دا ځان نه څه مولادو پیازه جوړ کړی دی وهرا کاګه. ما ورته ویلی چې په خدای قسم چې ما یو ورځم په عمر کې نهره نه ده تیره کړې، بربنډه مې نه ده تیره کړې، بې چته مې نه ده تیره کړې. زما خدای زما دا زندګۍ وقتن فوقتن بندوبسونه کړي او زما دې په خدای قسمی چې د پاکستان سره ترغه زما جوړ را نشي چې ترسو پورې مې د پاکستان د ملک قانون قران نه لیدل او چې د چا ور سره جوړ راغله دی ورته جوړ وای خدای دې تباہ او برباد. زما عزیزان وختي راته یو سړی وي مبارک شخه چوغه د اغوسته دا مالدار سړی او ډېر لوی دایک د مولا سي پلار تیر شي چرته سپینه جامې اغوستي دا مست جامو ته خو یو ګور خدای دې کور وران کړوس مولا به چرته سپینه جامې هم نه ول دا چوغه دا مال دا پروسه کالی او مالدار سړی دې د خار. ما ور سره ټوکې وکړې مال پلار مې د خوب کې لیدلو یخنی کېدا ویل سه غوخته مال چوغه غوخته اپ سبا مې چې کته دای رولې کنه نو مال هغه پلار په سره لګلې وستا پلارم مال یخنی کېدا کسره ور پسې ولې و چې وګم کنه بنین بدل عالم کباړیان ماته مال شرمېدل یا تا ته لکونه روپۍ پریږي دي ته پلار پسې کباړی بنین لګي. نو زما عزیزانو عرض مې دا او دا زمونږ ملک دی او دا زمونږ وطن دی چې مونږ انسانان نه یو انسانان او د انسانیت بوی په مونږ کې نشته، په یو بل دردمن نه یو، د یو بل علاج نه. بنی آدم خو نه یو بنی آدم څه ته وایي؟
मौलाना रूम वही जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। जिंदगी खो दे द पारा ना चाहे कि तो द खुदाए बंदगी के और कमी जिंदगी की च द खुदाए बंदगी नहीं आ जिंदगी शर्मिंदगी आगा शर्म मुंग चिगर जुरागिज मुंग शर्मू नहीं। कसम पर खुदा गए पा दुकान के नास्तिन दा दुनिया सऊना खलक दौरा दीजिए और राजी